بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، د سحاق اکیډمي له خوا نه زه سحاق ستاسو په چوپړ کې یم. په ننني درس کې بیا هم موږ د فوټوشاپ درسونه یو درس وایو. ګران دوستانو، نن به موږ ووایو چې څنګه کولی شو د یو تصویر نه یو هغه ابجکت موږ لرې کړو چې زموږ خوښ نه وي، یا د یو تصویر نه موږ یو کس څنګه لرې کولی شو. لکه په دې تصویر کې زه غواړم چې دغه انځور ته نه لرې کړم. دا یو ډېره اسانه طریقه ده ګران دوستانو. موږ باید د بیک ګراوند لیر کې اوسو. لکه څنګه چې موږ لیر راوړو فوټوشاپ ته، نو مستقیما هغه باید د بیک ګراوند لیر اوسي په دې شکل. زه عکس ځان ته رانږدې کوم. په دې شکل. نو اوس دلته په سلیکشنو کې مونږه دا سلیکشن اخلو، کویک سلیکشن ټول. په کویک سلیکشن ټول سره زه دا تصویر مکمل سلیکت کوم. په دې شکل. نو دا تصویر د حد نه زیات سلیکت شو. دلته راځو په پراپرټي بار کې مونږه دا د منفي علامه اخلو. نو مونږه ته نه کوم ځایونه چې په کار نه وي هغه ته نه منفي کوو په دې شکل. داسې ما ته نه دا منفي که، بیرته جمع. تقریبا زما تصویر سلیکت شو. پس له دې چې زمونږ تصویر سلیکت شي، راځو سلیکت ته، سلیکت کې موډیفای او موډیفای کې ایکسپینډ. ایکسپینډ څه شی کوي؟ دا زمونږ سلیکشن لږ ذره زیاتوي. نو ما 15 پکسله دا ایکسپینډ کول غواړم. نو کله چې دا ووهم ګران دوستان، تاسو ته معلوم شو دا زمونږ سلیکشن لږ پراخ شو، یعنی ایکسپینډ یعنی پراخ شو لږ ذره. پس له دې نه ایډیټ، او په ایډیټ کې فل، او په فل کې دلته باید کانټینټ اویر دا اپشن انتخاب وي، او هغه نه پس مونږه اوکې وهو. اوکې سره کنټرول ډي سره ډي سلیکټ. اوس ګران دوستانو هغه زمونږه عکس، هغه عکس له دې انځور نه ورک شو. نو اوس ګران دوستانو هیڅوک نشي ویلی چې دلته مخکې کوم ورزشکار موجود و. هیڅوک هم دا نشي ویلی. نو دا ګران دوستانو مخکې دلته یو ورزشکار و، او اوس هغه ورزشکار نشته. نو خدای دې وکړي ګران دوستانو چې د درس نه هم تاسو لږ یو څه زده کړي. د لا نورو درسونو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ستاسو د همکارۍ په هیله. خدای په امان.